دېرش کاله مخکې د اوسلو د سولې د موافقې له لارې د اسرایلو او فلسطینیانو خبرې هیلهمندې وې چې د دوی ترمنځ د شخړې د دایمي حل لپاره به بنیاد کیږدي. خو 13 کاله وروسته هم دغه مذاکره کوونکي وایي چې ژمنه یې نه ده پوره شوې. یو رښتینی باور موجود و چې خبرو اترو او سفارتکارۍ سره به ازادي او یو فلسطینی ریاست جوړ شي، خو د بده مرغه که په دې وخت کې وکتل شي نو قبضه نور هم پراخه شوې ده. د اسرایلو سره جګړه دوام لري او خونړۍ ده او د فلسطین مشرتابه کرپټ او نااهله دی. نو نن ورځ فلسطینیانو رښتیا هم امید د لاسه ورکړی دی. یوسی بیلین د اوسلو د سولې په بهیر کې د اسرایلو لخوا مذاکرات کوونکو کې وو. هغه وایي 1995 کې د مذاکراتو خلاف یو انتها پسند يهودي اسرایلی د هغه وخت د اسرایلو وزیر اعظم یتزاک رابین وجلو چې د اوسلو د پروسې د ناکامۍ یوه وجه شوه. One of the main problems was that یو لوی ستونزه دا ده چې موږ ځانونه د دواړو خواو انتها پسندو ته په ډاګه کړه او هغوی د ځمکې د ویش د مخنیوي لپاره د خپل ژوند قربانۍ کولو په ګډون including to sacrifice their life. د اوسلو مذاکرات ټیم کې شامل اسرایلی انټيليجنس اهلکارو مطابق فلسطینی رهنما یاسر عرفات د هغه فلسطینیانو حمایت چې کوم د اسرایل د تسلیمولو خلاف د امن پروسې د ختمولو وجه شوه. د خبرو اترو پروسې ته د هغه د لیوالتیا سره هغه یو داسې سړی و چې دواړو خواو ته یې لوبه کوله او د ترهګر عناصرو په هکله یې دوه مخې لوبه پیل کړې وه. نو په چټکۍ سره د اسرایلو د دفاعي او استخباراتي ادارو باور د هغه په نیت مات شو. ډیر فلسطینیان وایي چې د لویدیځې غاړې د يهودیانو آبادي هر ډول سولیز حل لپاره هر یو موقع ضایع کړي. په لویدیځه غاړه کې د استوګنې ودانۍ جوړولو سلسله لا اوس هم روانه ده. 13 کاله وړاندې په لویدیځه غاړه کې 1 لاک يهودیان میشتو او نن 9 ملیون یعنی 15 لکه ته رسیدلي. په دې تړون کې هغه څه شامل نو لکه څنګه چې موږ په واشنگټن کې د رسمي پلاوي په حیث په هغه وخت کې غوښتنه کړې وه چې د تړون د لاسلیک کېدو د مخې په پراختیا او آبادکارۍ مکمل بندیز ولګول شي. د اسرایل او سعودي عربستان ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د عادي کولو تړون د خبرو په وخت د اسرایل او فلسطین د سولې پروسه یو ځل بیا په خبرو کې ده. د معاملې د یوې برخې په توګه اسرایل به فلسطینیانو ته د پام وړ رعایتونه ورکړي تر څو چې د اوسلو په تړون کې 13 کاله وړاندې شوي ځینې شرایط پوره کړي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.